ملګرو د دې کوټې سره چې د دې کم نوجوان تعلق دی د پاک فوج سره هغې نن ځان مړ کړو نو اخر یې ولې مړ کړو نو زه په مکمل کم تفصیل چې دی هغه درته په دې ویډیو کې ښیم خو دا ویډیو یې لږه وګورئ. ملګرو د کوټې سره تعلق لرونکی او د پاک فوج یو جوان لیفټیننټ ارهام چنګیزي هغه یو خودکشي کړې ده او د هغه خودکشۍ نه پس په سوشل میډیا خلک مختلف قسمه بیانونه ورکوي خو د دې کم حقیقت څه دی نن کوشش کوو چې په دې ویډیو کې درسره هغه ووایو چې آیا دا ولې هغه داسې مجبوره شو چې په هغې نسبت سره دې کومه خودکشي چې ده هغه وکړه. دا وخت تاسو د هغې کم تصویر چې دی هغه کتی شئ یعنی که تاسو وګورئ ډېر زیات یو کم عمره ماشوم به ورته مونږ وایو چې هغه دی یعنی دونه ډېر زیات عمر یې هم نه دی. د دې کم دا یو تصویر تاسو ولیدو دې نه پس دا بغیر کم یونیفارم والا تصویر چې دی هغه هم زه تاسو ته شو کوم. دا وخت چې کم دی هغه تاسو کتی شئ بغیر یونیفارم والا کم تصویر چې دی دا یعنی ډېر زیات کم عمره دی. اوس په سوشل میډیا خو مختلف قسمه خبرې کیږي خو کم زمونږ معلومات تر مخه په هغې کې ویلی کیږي چې داسې کورنۍ مسلې وي ورته او د هغه کورنۍ مسلو له سببه چې کم دی دا په دې باندې مجبوره شو او خپل ځان چې کم دی خپله زندګي چې دا هغه یې ختمه کړه. خو به هر حال کم حقیقت څه دی او یا داسې څه چل ورسره شوی دی نو کوشش کوو چې په راروانه راتلونکي کومه ویډیو چې دا په هغې کې مکمل تفصیل او تاسو ته د هغې کوم مکمل واضح کړو چې آیا په څه وجه باندې دی خپل ځان هغه وفات کړی یعنی مړ کړی دی. نو دغه ویډیو او دغه معلوماتو تاسو سره شریک کو انشاءالله بله ویډیو کې ملاویږو. الله حافظ.